په هغه آیاتونو کې روان چې هغه دوه حصې وو، درې آیاتونه ابتدایي دا د الله د اولیاء مرتبه ذکر کوو، او په څلور وروستني آیاتونو کې د الله د اولیاء کار ذکر کولو چې دوی چې څوک د الله ولی شي بیا دغه انسان په دنیا کې هلې ځلې محنت او خواري د څه دپاره وي. نو د آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایي ولا تستوي الحسنة ولا السیئه، نیکی او بدی دا دواړه برابر نه دي. دا خبره صحیح نه ده چې خلک وایي چې نیکی ونه کې بدی نشته، نه، نیکی چې دا خامخا نتیجه لري، انجام لري. ادفع بالتي هي احسن، الله رب العزت فرمایي چې ته دفع کا بالتي په هغه خوی سره هي احسن چې ښایسته خوی دی، السیئه غلط خوی. څه معنا؟ کله چې تا مقابله کې په دعوت کې څوک ودرېږي ستا مقابلې دپاره، نو دغسې میدان کې تاله څه پکار دی؟ جنګ، جګړه، کنځلې او که نه د دغې سړي په مقابله کې چې ته د هغې بدي په مقابله کې ورسره الټه نیکي وکړي، دا پکار دی. نو اصل کې عزتمندو په دې آیاتونو کې د دعوت اولنۍ مرحله ذکر کړي. د دعوت دپاره دوه مراحل دي، یو ته وایي مرحله د دعوت او بل ته وایي مرحله د اقامت. مرحله د دعوت د نبی صلی الله علیه وسلم مکی ژوند دی چې کله ته دعوت کوې چاته، په دې دوران کې به ته هر چا سره ډېر په ښو اخلاقو روش کوي، ستا روش به د خلکو سره ډېر په اوچتو اخلاقو باندې، نو ته به د څوک مقابله په څوک سره نه ورکوې، بلکې د هغې د بدیو په مقابله کې چې څوک تاله کنځلې کوي، نو ته به د هغې په مقابله کې هغې ته دعا کوي. دا مرتبه د دعوت دی. البته مرتبه د اقامت چې کله وي، معنا دا ده چې کله تا ته حکومت په لاس کې درشي، بیا کافر ستا په مقابله کې اقدام کوي، نو بیا به د سود مقابله د کافر ته په سود باندې ورکوي. او هغه مرتبه همدې صورت پسې یو بل صورت را روان دی، په هغې کې الله رب العزت ذکر کړی سورة الشورا ورته وایي. دا سورة حامیم سجده ده، او دا وروستی صورت چې دی سورة الشورا ده. د سورة شورا تقریبا په 9 نمبر او دارنګې 9 نمبر آیاتونو کې الله رب العزت دا مرحله ذکر کړې، دا دویمه مرحله. الله رب العزت فرمایي والذین، د مؤمنو انسانانو اوچت صفات الله ذکر کوي. دا هغه انسانان دي اذا اصابهم البغي، چې کله دوی ته د چا د طرف نه ظلم ورسېږي، هم ینتصرون، دوی څه کوي؟ دوی بدله اخلي. دوی مقابله کې چې څوک د دوی په خلاف اقدام کوي، دا هم د هغوی په خلاف اقدام کوي. هم ینتصرون. وجزاء سیئة سیئة مثلها. ګوره بالکل د هغې مخکې صورت او د دې صورت په ظاهره کې چې څوک په دې مسله باندې پوه نه وي، هغه ته بالکل تضاد ښکاري. چې څنګه دې صورت کې الله فرمایي چې ولا تستوي الحسنة ولا السیئه، نیکي او بدي برابر نه دی. چې څوک تا سره بد کوي، نو ته به د هغې په مقابله کې څه کوي؟ نیک چلن کوي. څوک تاله کنځلې کوي، ته به دعا ورته کوي. څوک تا په ګټو ولي، ته به ورته د ګلانو ګېډې ورکوي. او دې صورت کې الله فرمایي چې وجزاء سیئة سیئة مثلها، د بدی مقابله به په بدۍ سره کوي. یعنې چې څوک در سره بد کوي، ته به د هغې په خلاف باندې د هغې نه انتقام اخلي. رب العزت فرمایي ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. کوم خلکو چې انتقام واغسته وروسته د دې نه چې په دوی باندې ظلم شوی و، فاولئک ما علیهم من سبیل، دا هغه خلک دي چې په دوی باندې ګوره ملامتیا نشته د الله د طرف نه. اصل کې د دوو صورتونو کې د دعوت دو مراحل ذکر کیږي. یو مرحله ده د دعوت، معنا دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم مکی ژوند، هلته نبی علیه السلام ته حکم دا و چې ته به کوڅه په کوڅه ګرځې، ته به یو کس ته دعوت ورکوې. که تا د څوک کنځلې کوي، دا به په ځان برداشت شي. که ستا ملګري څوک شهیدانوي، سمیه رضی الله تعالی عنها په مکه کې کافرانو شهیده کړه، د هغې خاوند یاسر رضی الله تعالی عنه هغه کافرانو شهید کړو. خو ګوره نبي علیه السلام صحابو ته دا نه ویلي چې وسله راواخلې، توره راواخلې، غشې واخلې، نه، هلته حکم دا و چې بس تاسو به اوس برداشت کوئ،
برداشت وکړي دا د کافرو مقابله کې چې کله جزاء سیئه سیئه په کوم وخت کې وي کله چې تعالی نظام حکومت په لاس کې درشي نو بیا به د کافرو په مقابله کې د بدې مقابله خو بدې سره ورکوي چې د نبي علیه السلام دا مراحل د ژوند سره وګوري د مدني ژوند سره مطالعه کړي په یو حالات کې نبي علیه السلام کافر ته په صلح حدیبیه کې ډېر په ناشنا انداز سره چې ټول صحابه کرام خفه دي نبي علیه السلام ته ولې د کافرو ته دومره کمه وایي نو کافر ورته وایي چې نبي علیه السلام ته دا ستا رسول ټکه مه لیکه دا موږ سره پیغمبر منو نه سوله در سره کوو حدیبیه سوله نبي علیه السلام ورته وایي چې صحیح ده نه لیکم عمر رضی الله تعالی عنہ غصه ده نور صحابه کرام غصه دي چې دا ولې داسې کېږي په بل مقام کې چې کله مکه فتح کېږي ابو سفیان راځي او نبي علیه السلام ته عذر پیش کړي نبي علیه السلام ورته وایي چې نه اوس عذر د چا هلته ګوره مسلمانان عذر کوي چې خیر ده بس سوله کوو او دلته بیا کافر عذر ته راځي نبي علیه السلام نه مني ولې که دې وخت کې نبي علیه السلام منلی وای چې صحیح ده ځه بیا به معنا دا و چې په اسلام کې هم د بت پرستۍ ګنجایش شته ځکه نبي علیه السلام ګوره مکه نیولی و بیا هم هغه کافران ورته راغلل نبي علیه السلام وایي چې دا پروا نه کوي سوله به وکړو بیا به مطلب نتیجه بیا غلطه راوځي چې په اسلام کې هم د بت پرستۍ ګنجایش ګوره شته دی ځکه نبي علیه السلام مکه فتح کړه کافرو سره سوله وکړه چې دا پروا نه کوي تاسو د بت عبادت کوئ موږ به د الله عبادت کوو نه تعالی چې کله نظام حکومت په لاس کې درشي هلته بیا دا کار نه دی د دې وجه نه کوم کافران چې هغوی د نبي علیه السلام ژوند مطالعه کړی دی او ضدي خلک دي هغوی د اسلام باندې اعتراض په دې طریقه باندې کړی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم هغوی خو پیغمبر نه مني هغوی وایي چې نبي علیه السلام په مکه کې د پیغمبرانو طریقه اختیار کړې وه هلته ناکام شو نعوذ بالله او بیا مدینې ته چې راغی بیا سیاستمدارانو طریقه اختیار کړه بیا کامیاب شو هغوی داسې طریقې سره د اسلام واضح کوي ساده ډوله مسلمانان چې دي هغوی په دې دوکه کېږي رښتیا هم نبي علیه السلام والا مکه کې خو ناکام شو هغوی وایي چې نبي علیه السلام د مکې نه وتښتېد هغوی خو دا نه مني چې هجرت یې وکړ الله د طرف نه حکم و چې اوس به مکه پرېږدي مدینې ته ورځي هغوی وایي چې نبي علیه السلام مکې نه وتښتېد نعوذ بالله فلایټ فرام مکه یې پرېښود دې باره کې کافرانو کتابونه لیکلي دي چې مکه یې پرېښودله مدینې ته لاړ نو اصل کې د دعوت دا دوه مرحلې دي یو ته وایي دعوت الی الدین بل ته وایي اقامت چې کله تا ته نظام حکومت په لاس کې درشي نو بیا به ته د کافرو مقابله کې سستي او نرمي نه کوي بیا به سخته وایي د کافرو ته نو الله رب العزت دلته مرحله د دعوت ذکر کوي فرمایي چې فإذا الذي بينك وبينه عداوة ناصفه هغه څوک چې ستا او د هغه په منځ کې دښمني وي كأنه ولي حمید ستا د ښو اخلاقو په نتیجه کې دا داسې جوړ شي كأنه ولي حمیم گویا کې دا ستا ډېر مخلص دوست دی داسې خلک چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اخلاق لیدلي او دوی وروسته بیا دومره قوي مسلمانان جوړ شول ولې د نبي علیه السلام د صحابه کرامو د اخلاقو په وجه باندې چې دوی مکه کې دوی باندې هر څه تېرېده دوی به په ځان باندې برداشت کولو او بیا وروسته الله څه فرمایي وما يلقاها الا الذين صبروا سوره عصر نه زموږ تاسو دا مضمون او سلسله روانه ده چې الله رب العزت فرمایي چې د مسلمان د ژوند څلورمه مرحله ایمان ده عمل صالح ده بیا د الله د دین دعوت ده څلورمه مرحله چې د صبر ده چې دعوت په لاره کې انسان په ډېر مشکلات پیښیږي نو دلته بیا مؤمن او مسلمان ته حکم د صبر ده نو دلته بیا همغه خبره ذکر کړه وما يلقاها الا الذين صبروا الله رب العزت فرمایي چې دومره اوچت اخلاق چې یو څوک د کنځلې په مقابله کې چاته دعا کوي دا الله رب العزت هر چاته نه ورکوي دا د برخې خاوندانو ته الله ورکوي موږ وایو چې پلان کې چې ډېر خوش نصیبه دی الله رب العزت همدغسې الفاظ استعمال کړي الله فرمایي وما يلقاها نشي ورکولی کېدی داسې اوچت صفات چې څوک تا په مقابله کې په دعوت کې ستا ته کنځلې کوي ته ورته دعا کوي څوک تا په ګټو ولي او ته ورته ګلان ورکوي د ګلانو ګېډې ورکوي دا ډېر ګران کار دی ځکه انسان چې دی ډېر کمزوره دی انسان چې دی لس وارې به تا ته یو څوک کنځلې وکړي ته به برداشت کوي ولسم وارې انسان سره شیطان خامخا تا ته بیا ستا په زړه کې وسوسه اچوي چې ته خو هم څه کم نه یې ده نه مقابله یې وکړه نو الله فرمایي وما يلقاها الا الذين صبروا نشي ورکولی کېدی داسې خوی اخلاق الا الذين صبروا مگر هغه خلکو ته چې هغوی کې صبر ماده دی د الله دپاره هر څه په ځان باندې تېروي هر څه د الله دپاره وما يلقاها الا ذو حظ عظیم الله فرمایي نشي ورکولی کېدی داسې
اخلاق او داسې خوی او دې مرتبه ته الله پاک څوک نه رسي الا ذو حظ عظیم مگر لوی برخه والا انسان چې دا ډېر خوش نصیبه انسان دا په دعوت کې په صورت عصر نه چې موږ شروع ده یو مرتبه تر بلې مرتبه اعلی راځي دا تر ټولو اعلی مرتبه ده چې انسان دی الله ولی جوړ شي بیا دغه وروسته د ژوند مقصد دا وګرځي چې د الله دین بس زبا د الله دین خلق ته رسوم او دنیا والو ته د الله دین عام کوم چې خلق د الله د عذاب نه بچ خلق د جهنم د اور نه بچ دا زما د ژوند مقصد ده وما يلقاها الا ذو حظ عظیم الله فرمایي نشي ورکول دا خوې الا ذو حظ عظیم مگر غټي برخه والا انسان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله دا اخرینی آیات ده اوس دې آیات مبارکه کې الله رب العزت دا فرمایي چې کله دعوتګر به وسیلې شي ځکه انسان دی انسان چې دی بشر دی په د باندې خامخا کله کله داسې حالات راشي چې د صبر ونه شي کولی نو د کله کله په دعوت کې بې صبري ته نه وشي نو دې وخت کې دې دعوتګر له څه پکار دی ځکه انسان چې کمزوره دی خامخا د بشریت تقاضا دا ده موږ خو عام انسانان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې کله غزوه احد کې نبی علیه السلام دا مخ مبارک کافر زخمی کړ او وینه په راماته شوه او نبی علیه السلام باندې بیهوشي راغله چې کله نبی علیه السلام په هوښ شو نو ویې فرمایل کیف یهدي الله قوما خضبوا وجه نبیهم بالدم الله به هغه خلکو ته څنګه هدایت وکړي چې هغوی د خپل پیغمبر دا مخ مبارک د وینو باندې رنګ کړی دی دې خلکو ته به الله پاک څنګه هدایت وکړي الله رب العزت آیات نازل کړي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم ستا په لاس کې د هدایت او د ضلالت اختیار نشته ته خو خلکو ته لارښودون کې ته به خالي لاره ورښایې چې دغه لاره د الله ته ورغله ده نور یو څوک په زوره کش کولو په هدایت راوستل یا د هدایت د لارې نه څوک منې کول او دیګه کول چې ته مه راځه ته د دې لارې لایق نه یې دا ستا په واک اختیار کې نبي علیه السلام ته الله فرمایي نشته ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم یا به الله د توبې توفیق ورکړي دي ته او يعذبهم موږ تاسو سوچ وکړو غزوه احد کې حمله چا کړې وه خالد بن ولید کافرو د طرف نه حمله کړې وه او داسې په هغه غونډۍ باندې اوښتې او مسلمانان یې محاصره کړي وو همدغه خالد بن ولید بیا څه جوړېږي زموږ استاد مشر خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ځکه الله رب العزت فرمایي چې ګوره ستا په اختیار کې دا نشته الله چې چاله هدایت ورکوي نو که چېرته هدایت د بندګانو په اختیار کې وي او نبي علیه السلام په اختیار کې وي نبی علیه السلام تره ابو طالب په دنیا نه کافر نه کړو څومره مرسته یې کړې موږ تاسو له مخکې تېر شوي نو د دې وجې نه دعوتګر ته الله فرمایي چې کله په دعوت کې تا له مخې له خنډونه راشي کله څوک د مقابله وکړي نو انسان د کمزورتیا په تا باندې راځي نو څه به کوي واما ينزغنک نزغ نزغ یو نزعه ده نزعه علما فرمایي نون زا عین دا ویل کېږي ویستلو ته لکه نازعات هغه ملایکو ته وایي چې روحونه وباسي نازعات والنازعات غرقا قسم دې په هغه ملایکو چې روحونه راوباسي د کافرونه غرقا په سختۍ سره نزع راویستلو ته ویل کېږي نون زا بیا چې دا عین چې دی دا ټکي والا شي غین شي نزغه څه ته ویل کېږي یو شی په بل شي کې ورننه باسل دپاره د فساد دخول الشیء فی الامر للافساد علما فرمایي چې یو شی په بل کې ننویستل دپاره د فساد څه معنا شیطان د انسان زړه ته وسوسه ننباسي وسوسه اچوي دپاره د څه چې د انسان کې غصه پیدا شي ځکه دعوت ته چې خطرناک شي ضربه رسوونکی شی دی هغه د غصه دعوتګر چې کله غصه وکړه بس د ده دعوت ناکام شو دعوت چې دی دا په غصې باندې نه کېږي دا په اخلاقو باندې کېږي دې وجه نه نبي علیه السلام دا دوه ژوند چې دی د مکې والا ژوند او مدینې د دعوت والا ژوند د نبي علیه السلام چې دی 14 کاله دی هلته نبي علیه السلام برداشت صحابه کرامو ته برداشت دا ژوند تېر شوی نو الله فرمایي که چېرته بالفرض و تقدیر چاته دا حالات مخې له راشي او دعوتګر ته څوک په مقابله کې ودرېږي نو دی به بیا ډانګې و توره وغیره راخلي نه نو الله فرمایي واما ينزغنک من الشیطان نزغ که چېرته در ورسېږي تا ته د شیطان د طرف نه نزغ څه وسوسه نو څه به کوې فاستعذ بالله د الله په نوم به د الله نه به پناه غواړې چې الله رب العزت اوس نو ما د دې مشکل نه بچ کړه ځکه چې زه اوس غلطه ژبه استعمال کړم غلط اقدام وکړم زما دا دعوت ناکامېږي الله رب العزت زما دعوت ستا دپاره دی ته مې د شیطان د وسوسو نه بچ کړي نو فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم الله رب العزت فرمایي چې یقینا دا الله چې دی
هم دغه الله السميع اوریدونکی دی العلیم او په هر څه باندې پوهه دی